को मलगरो जावेद रहमान یم دې خو ګورئ ها ګوره ها دې خو ګوره ماته موبایل ته دوه طریقې ورته داسې دوه طریقې ښیم که نه داسې دوه طریقې چې بالکل په اسانۍ سره تاسو په خپل موبایل کې د پی اس ال لایف میچونه بالکل په اسانه طریقه باندې کتلی شئ دوه طریقې دي بالکل اسانه طریقه ده ها دې خو ما سره موبایل کې ګورئ بالکل په اسانه طریقه باندې په دوه طریقو سره تاسو په خپل موبایل کې د پی اس ال 2023 چې کوم لایف میچونه دي که نه نو هغه تاسو په خپل موبایل کې بالکل په اسانۍ سره کتلی شئ بالکل د ثبوت سره دې خو ما ته ګورئ ښه دا زما موبایل سکرین دی که نه دلته کې به تاسو ټول نه مخکې څه چل وکئ ټول نه مخکې تاسو ورشئ په خپل موبایل کې پلی سټور ته چې تاسو پلی سټور ته لاړئ که نه په پلی سټور کې دلته کې په سرچ کې ولیکئ دلته کې ولیکئ تماشا ګوره ښه تماشا داسې اپلیکیشن به تاسو ته په خپل موبایل کې کولی شئ څنګه چې زما سره دی یو منټ ښه داسې ها داسې اپلیکیشن به تاسو ته په دې څنګه چې دا سره دی دقسې به تاسو ته کولی شئ تاسو به یې شروع کړئ تاسو په خپل موبایل کې دا به تاسو ډاونلوډ کړئ ما پیل ډاونلوډ کړلی زه به دا اوپن کړم دې ځای نه صحیح شو داسې اوس دې خو ګوره بالکل په اسانه طریقه باندې ها ګوره 2 منټو ویډیو تاسو مخامخ په سکرین باندې ښکاري دا راغی دی مینس کې دا به داسې دبا وکړئ بالکل اسانه طریقه ده ها د پی اس ال لایف میچونو دغه باندې دا لایف میچ دې کې راځي دا وګورئ په دې اواز کومه ده بیا دغه کېږي ویدل دا اوس نننۍ شروع کېږي نننۍ میچ دی ښه نننۍ پیله میچ شروع کېږي د دې نه دا غټېږي داسې غټ کړئ ګورئ دا به تاسو د دې نه داسې غټ کړئ داسې دا دقه تاسو په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې کتلی شئ بالکل فول سکرین ویډیو باندې فول سکرین بالکل په اسانه طریقه باندې په خپل موبایل کې ها او لکه مطلب دې کې څه دغه نشته چې یا به دې باندې ایډ راځي یا به دې کې څه نور څه دغه راځي هېڅ دغه پکې هم نشته بالکل او په بالکل په ارزان انټرنیټ باندې وړوکې پیغه چې مې دا سره دا چلیږي په خپل موبایل کې داسې دا وګورئ عینې دا یې تاسو ته ښکاري دا مخامخ اول طریقه دا شو دا شروع کېږي دویمه کومه طریقه ده دا ډېر د سره نه کوم صحیح شوه ګوره اوس دویمه کومه طریقه ده دویمه طریقه ده لکه تاسو په پلی سټور ته ورشئ دغه پلی سټور ته پلی سټور کې به تاسو دغه کوئ سرچ کې به تاسو پلی سټور په سرچ کې به ولیکئ دراز صحیح شوه دراز خو تاسو ټول پیژنئ دراز به پلی سټور په سرچ کې ولیکئ دراز دا به تاسو سره داسې کولی شي دراز دا به تاسو ځان سره ما دا ډاونلوډ کړل ځان سره به ډاونلوډ کړئ صحیح شوه تاسو دا به زه دې ځای نه اوپن کړم داسې صحیح شوه دراز دلته کې شروع کې بالکل راغی تاسو ته ښکاري مخامخ پی اس ال 2023 سټریم آل میچز لایف تاسو ښکاري نن 13 فروری باندې میچ دی دا وګوره دا به داسې ووایه شروع والا داسې په دې باندې به کلیک کوئ په دې شروع باندې داسې اوس ګوره ها یو منټ دا سر نه کم یو منټ ښه دا ما پیله کوله کړی و دې کې که نه نو په دې وجه باندې دا به تاسو سره دراز به تاسو سره داسې اوپن شي دراز اوس ګوره ها په دې طریقه به تاسو سره دراز کولی شو اوس دلته کې موږ ته په خپل اټومیټک راځي میچ چې کوم دغه دی ګوره راغی ویدلته دا اټومیټک ملتان سلطان ویس لاهور قلندر نن پیله میچ دی د ملتان سلطان د لاهور پیله میچ دی صحیح شوه دا به تاسو داسې دغه کوئ کلیک کوئ په دې باندې اوس دی خو ګوره دلته به تاسو سره ټول ډیټیل برته شروع شي دلته کې دا د کلیک پی اس ال میچز سکواډ دا ټوټل تاسو ته مطلب د هغې ډیټیل تاسو ته ښیي چې ټول چې کوم د هغې دغه دی دا څومره میچونه دي په کم ټایم دی هغه ټول ټایم ټیبل دې ځای کې تاسو ته راښیي دا وګورئ دا مخامخ تاسو په سکرین باندې ښکاري دا وګورئ دا ټول تاسو ته دلته کې ښیي په دغه باندې په چې نن میچ د چا دی سبا د چا دی بل ورځ د چا دی ښه بل ورځ د چا دی صحیح شوه دلته کې تاسو دا بالکل په اسانه طریقه باندې دا کتی شئ دلته کې دا پیله میچ دی ملتان سلطان ویس لاهور قلندر ګوره زه دې کې تاسو لونې چلومه چلول نه پکار خو بیا هم لږه تاسو ته هسې ښیم یو منټ ګوره ها دې خو تاسو ته زه ښیمه لږ تاسو ته چلوم دی نه دا یې دا دې نه غټ کم داسې دا وګورئ फॉरेनर्स जो हैं वो अपना डेब्यू कर रहे हैं 13-14 पाकिस्तानी प्लेयर्स अपना डेब्यू कर रहे हैं इस पीएसएल ने आपको शाहीन शाह अफरीदी दिया इस पीएसएल ने
دا ځکه کې ډېر ځکه نوکتونه کوم چې دې کې بیا مطلب لکه کاپي رایټ کریم غلطي یوټیوب والا دغه ورکوي دا تاسو بالکل په اسانه طریقه باندې په خپل موبایل کې پیسه لایف میچونه کتلی شئ دا دوه درې څلور ملګرو ته پوښتنه کول چې موږ د پیسه لایف میچونه څنګه کتلی شو دغه طریقه بالکل په اسانه طریقه باندې تاسو کتلی شئ که ویډیو خوښه شوي د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره زموږ د پیج سره فالو کړئ او که په یوټیوب باندې ګورئ نو چینل سبسکرایب کړئ د خدای په امان